سلامونه هونیکې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. روسیې دغه ورځ کې طالبان یې د تور لیست څخه وایستله. د تور لیست یعنې تروریستي لیست د تروریستي لیست څخه یې وایستله او نور به هم طالبان په رسمي ډول باندې دوی د تروریستانو په سترګه نه ورته ګوري او د دې نه وروسته به د طالبان سره یو سیاسي سیال په سترګه ګوري. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوم چې د روسانو د لیست څخه ایستل طالبان دپاره څه ګټه لري؟ آیا طالبان د لیست ایستلو څخه ګټمنده کیږي که روسان ګټمنده کیږي؟ نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تیریږو. لومړی پر دې باندې خبرې کوو چې ولې روسان پر دې باندې قانع سوه چې دوی باید طالبان د تروریستي لیست څخه وباسي او دوی په داسې لیست کې اضافه کړي، دغه یعنې سیاسي لیستو ته اضافه کړي. په حاصل کې دا دی چې روسان په دې باندې پوهیږي چې دا اوس کې چې دا کومې کیسې چې په افغانستان کې روان دي چې مکتب بندیږي، پوهنتون بندیږي، فعالیت بندیږي، دا هر څه په مدرسو باندې کیږي چې اوس مثلا په کندوز کې یوه لوی مدرسه جوړه ده، په تخار کې یوه داسې مدرسه جوړه ده چې یعنې د آسیا په سطح باندې که زه وایم یو نظامي سیمه بلل کېږي. په تخار کې فعالیت دی چې په هغه باندې اوس نږدې لږ تر لږه 4 میلیارده تر 6 میلیارده ډالر په هماغه مدرسې باندې مصرف شوي چې په هغه کې نظامي خونې جوړې شوي دي، په هغه کې نظامي فعالیتو دپاره ځایونه جوړ شوي دي، د هغه دپاره ډېر داسې جوړ شوي دي، یعنې داسې یو تروریستي ځای جوړ شوی دی چې هلته به د راتلونکي دپاره نور ګروپونه روزل کېږي او هغه به یا به مرکزي اسیا ته استول کېږي، یا به ایران ته استول کېږي، یا به نورو هېوادو ته استول کېږي. نو روسان په همدغه ویره کې دي که دا خلکو سره موږ به رسمي چلند جوړ نه کړو او د دې سره د تروریست په سترګه باندې ورته وګورو، نو دا خلک به لا موږ څخه منحرفه سي او موږ سره اړیکې به ختمه سي او زموږ په ضد به لا بد کارونه وکړي. نو د همدې خاطره باندې روسان دې ته مجبوره سوه چې دوی باید د تروریستي لیست څخه طالبان وباسي. چې کله هم د تروریستي لیست وایستله، دلته په راتلونکي نږدې ورځو کې د دوی کوم سفیر چې هلته د طالبانو په روسیې کې پاته ناست دی، هغه به هینو لکه د شي جینګ پینګ چې د دوی باورلیک کې واخیستلو، د پوتین به هم د دوی د سفیر باورلیک ترلاسه کړي، یعنې په یو مستقیمه ډول باندې دوی به په رسمیت وپېژني. چې کله په رسمیت وپېژنلو نو د دې سره د دوی سیاسي روابط ډېرېږي. چې کله سیاسي روابط ډېر سوه نو روسان په دې لټه کې دي چې خپل اقتصادي فعالیتونه د افغانستان سره ډېر کړي. همدا اوس د خپل د تیلو، د غازو او د ډېر فعالیتونه د افغانستان سره ډېر کړي دي. دا په دې خاطر ډېر کړي دي چې که یو وخت کې هم په افغانستان باندې مشکل راځي، موږ وکولی شو چې دغه اقتصادي فشار له امله هم پر افغانستان باندې وکړی شو او بل یو فشار حالت جوړ کړو، لکه څنګه چې پاکستان پر موږ باندې جوړ کړی ده. نو اوس غواړي روسان غواړي چې دا اقتصادي حالت چې د خپل تر کنټرول لاندې ونیسي. که په افغانستان باندې یو ورځ کې بعض حالات راځي یا افغانستان ورته مشکل سازه کېږي، دا د نفس آله یې ورباندې ټینګه کړه، افغانستان به هلته فشار ورباندې راسي او دلته به د دوی کارونه چې کوم غوښتنې دي هغه غوښتنې به ومنل سي. زیاتره هېوادونه چې کله هم دغه ډول کارونه کوي، دا زیاتره د سیاسي فشار آله جوړول دپاره کوي، لکه څنګه چې پاکستان پر موږ باندې کړې وه، لکه څنګه چې ایران پر موږ باندې د فشار حاله جوړه کړې وه. هلته چې کله هم پر مشهد باندې هغه کوم ترانزیتي لار چې پر هرات باندې راغلی وه، په هر څه وخت کې موږ ته هغه ترانزیتي لارې بندوله او په موږ باندې فشار راوړل او بیا افغانستان ته خپل پلاوي راستوله او موږ څخه د هلمند اوبه غوښتل. د هلمند اوبه چې به موږ ورته ایله کړی بیا برته لاره یې راکوله. او پاکستان هم تر اوسه پورې همدغه ډول خصمانه کارونه کوي، د بولدک لاره او د تورخم لاره او د کوم نورې لارې چې دي، دغه ټول لارې کله ناکله بندوي او د سیاسي فشارونه او د سیاسي ګټو دپاره. اوس روسان هم همدغه غواړي چې د دوی سره خپل سیاسي روابط جوړ کړي. چې کله هم سیاسي روابط جوړ شوه، په دویم قدم کې دوی توجه ټوله پر دغه باندې ده چې اقتصادي فعالیتونه په افغانستان کې ډېر کړي. چې کله اقتصادي فعالیتونه په افغانستان کې ډېر شوه، افغانستان مکمله متقي کېږي روسیې ته. چې کله روسیې ته متقي سو، یو ورځ کې به داسې ورځ راسي د مثال په ډول باندې چې یوه ورځ کې چې په افغانستان باندې د مرکزي هېوادو پلې بند سوي، نو افغانستان به ټول په کاروبار باندې بند سي. همدا اوس ازبکستان کې تاسو دغه ورځ کې وګورئ، ازبکستان پر افغانستان باندې د نور هېوادو مالیې مکمله ختمې کړې.
یعنی په 40 سلنه کم کړي 80 سلنه په کزاکي وړو باندې کم کړي مثلا د قرغیزستان چې کوم غوړي راتله او د روسیې څخه چې کوم تیل او غاز راتله اوس ازبکستان دومره پیسې او دومره مالیات نه غواړي او د دغه اصلي هدف هم همدغه دی چې روسان غواړي د افغانستان اقتصادي کنټرول خپل په لاس کې ونیسي چې کله دغه اقتصادي کنټرول خپل لاس ته ورسېدی نو دوی د دې حد ته افغانستان ورسوي چې د ایران سره خپل روابط مکمل بیخي قطع هم کړي د پاکستان سره خپل روابط قطع هم کړي یعنی ټول اتکا به پر روسیې باندې وسي خو روسیې به داسې ورځ به راسي چې روسیې به ورته وایي چې وروره نن نه پس پر تا باندې لاره بند او ما شرط دا دی چې په تخار کې دي کوم تورستي ډلې جوړ کړي په کندوز کې دي کوم تورستي ډلې جوړ کړي دي په پلانکي او پلانکي سیم کې چې جوړ کړي دي دا باید ته ماته ختم کړي تر څو زه تاته لاره درکړم که دا لارې ته ختم نه کړي زه تاته لاره نه درکوم نو د همدې هماله دی چې دلته روسان چې دوی د تروریستي لست څخه باسي او دوی ته سیاسي سیال ورته جوړوي د سیاسي سیال دا خلک د سیاسي سیال خو نه دي دوی فقط د افغانستان د اقتصادي کنټرول لپاره دا کار کوي دوی په دې باندې پوهیږي چې همدا اوس طالبان چې دي خو یوازې دغه دپاره راغلي دي چې دلته تروریستي ډلې دلته داعش ډلې دلته نور وحشیان وروځي او د آسیا ترانسپورتي فعالیتو د آسیا امنیتي سیستم دا ټول ګډوډ کړي او دا دغه دپاره دی نو د دې دپاره یوازینۍ لار همدغه ده چې د دوی اقتصادي کنټرول خپل لاس کې ونیسي چې دا یو ورځ کې د دوی باندې پولې بنده کړي چې د تګ راتګ بند شو نور به په افغانستان کې نه به اوړه پیدا سي نه به د ماښام ډوډۍ پیدا سي نه به کاروبار پیدا سي قیمتونه به لوړ باسي او په هغه وخت کې به نه به پاکستان د دوی دپاره چې ولري چې په افغانستان کې واسطه نه به ایران ولري او دوی به اریانه په مځکه باندې پاتې اوسي چې اوس څه شی وخورو دا خبرې دي او دا خبرې څوک په ذهن کې اوسي چې دا حالت په افغانستان باندې را روان دی ډېر ځوانان به په دې فکر کې اوسي چې نه دا خو طالبان ډېر ښه کار یې کړی دی روسان باندې خوشحاله دي روسان په ژوند باندې نه دي خوشحاله روسان په دې باندې پوهېږي چې دا یو تروریستي ډله ده روسان په دې باندې پوهېږي چې دا پوهنتونونو مکتبونه بندول د پلان څه دی روسان په دې باندې پوهېږي چې دوی د څه هدف دپاره د 8 میلیارده ډالر وسلې ورته وسپارل شوي دي روسان تر موږ ډېر ښه خبر دی چې امریکا څه پلان لري چې دا تروریستي ډلې په افغانستان کې راوړې دي کښېنولې ده دغه ټولو په حساس باندې داسې فکر مه کوئ چې روسان به دومره هم بیعقل واوسي چې بس دا تروریستي ډلې د لسته وایستله او دا دې اوس رایې وړه خو سیاله کړه په اصل کې سیاله همدغه ده چې دوی به د اقتصادي ولکې لاندې راځي چې کله هم اقتصادي ولکه د یو هیواد د بل هیواد تر کنټرول لاندې سوه نو هغه هم سیاسي کنټرول یې تر لاس لاندې کېږي هم علمي او هم کلتوري ټول برخې به د دوی تر کنټرول لاندې راغلي اوسي لکه څنګه چې موږ څو کلونه چې د ایران تر کنټرول لاندې ویه د ایران هغه کلتوري اثر په موږ باندې راغلو د ایران ټوله کړه وړه په موږ باندې راغله نو دغه حالت به د دې نه وروسته د روسیې د خوا پر موږ باندې وسي دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یو چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه